طریقه چې موږ د مفتي عزیز الرحمن صاحب سره کول، هغه طریقه چې موږ د سید مختار الدین شاه آغا سره کول، هغه طریقه زه سره کوم. بالا تر دغه دا چې هلته هغه کیسې دا طالبانو هغه الحمدلله موږ مسلمانان د رسول الله مبارک پر شریعت برابر یو. ټول هغه کارونه چې هغه مریدان دي هغه صحیح طریقه زموږ دیوبندیانو کول، رشید احمد ګنګوي کوله او شیخ الهند کوله، اشرف علي تانوي کول. په اصل کې زه مجاز د طریقې هغه د چستیې د غټو یم. مولانا فرید صاحب دې ما ته اجازه کړې د نقشبندیې دا نور دواړو سید مختار الدین شاه آغا او مفتي عبد الرحمن صاحب د څلورو سترو طریقو اجازه راته کړې، خو دوی دواړه بیا د چا د چستیې دي اصلي. دا د مولانا زکریا صاحب بن ذات خلیفګان دي، دا د خود حکیم الامت اشرف علي تانوي هم د چستیې و. دا هم هغه څوک دي علاج نور موږ ته چې وظیفه او کوو درکوی د نقشبندي شریف کو دغه نو کو یا موږ د طریقو سره څه مناسبه ده، د ریا سم څه خلاصه ده او یو څه د بدعت سم خلاصه ده، دغه کارو څه خلاصه ده، ځکه موږ دغه مختاره کړی. په زموږ طریقه درشه دا هر یو ملا دې پوسي چې ملا وي شان شرایط برابر وي، په ذکر سره دا شي اسانه پوهېږي. دا دغه نه د علم غیب نه دی چې دا سړی دا سړی ته ګوري لا پوهېږي. نو پر کال انشاءالله موږ سره پېژنو که خدای کول. دومه خبره دا ده چې کوو. بله خبره دا ده چې زموږ دغه طریقه د ذکر چې پوره ده، که سړي سم و پوره یې وکړي هلته اثار په 3 کاله کې بس تامولی شي. 2 کاله کې سلوک په څو کې تامولی شي؟ په 3 کاله کې. په 3 کاله کې ټول سلوک تامولی شي چې ځکه سلطان هم وکړي، باره خلت ابراهیم علیه السلام هم وکړي، محبوبیت رسول الله هم وکړي، دا ټوله بارونه په دې کې تامولی شي. مګر ونه چې تکړه سړی یاد وکړه صحیح سواله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان. طالبانو علماو مقصود په طریقت کې اصلاح د نفس، مقصود په طریقت کې د علم پرکټیس کول د عمل دی. چې په علم د عمل وکړي ولی الله دې ته وایي چې په خدای ګران شي، ولی الله تعویذګر ته نه وایي. دا د دې لپاره ورته وایم پر ته څنګه زړه سوځي. زموږ امت تېر اخر ظالمان راغله، ملایانو مو خدمت نه دی کړی، هېچا مو خدمت نه دی کړی. په فاسق فاجر پسې د رسول الله مقابله یې په اعلان کړې. نبي علیه السلام به فاسق ورته وایي، دی به پیر ورته وایي. نبي علیه السلام به د دین مخرب ورته وایي، دی به پیر ورته وایي. دغه وجه ده دغه وجه ده چې موږ دغه ته مشوره کړي د سبق سماش او په دې دنیا کې ماته بل شي نه دی محبوب نه، زه د بل شي یم. خو دغه رقم ما خپل دا سلوک 2 وار 3 واره تام کړي، ما اجازه نه اخیستل. پیر مې راته وویل ورته ولې اجازه نه اخلې؟ ما ورته وویل بس ما ته خوند نه راکړي دا خلیفتوب باره د ولې سړی چې تکړه شي باره تعلیم تر تعلم بیا دی. نو تې وا خبره ما هم په کال ورغلی وم، ما ورته 60 کالونه بیا پر کال ورلم. ډېر کال دا سلوک ما 100 واره په هره پله 3 کاله ما تر پایه تاماوه تامې کړي. وروسته پر 12 کالو پر دونه ما دا اجازه اخیسته. د اوله وروسته بیا نورم ډېره وروسته اخیسته. نو اوس پام وکړئ دغه څه خبرو ته غوږ ونیسئ. اول خامخا به په شواروز کې د خپل پر ګناهو توبه کاشي، دا مراقبه د توبې به کوي. دی به ماښام یا سهار دونه وخت د 2 دقیقو دی د ځان سره کوي چې مراقبه وکړي، خپل ګناه ولایت چې خپل رب ته به توبه کاشي. استغفر الله واتوب الیه په شواروز کې به 100 واره وایي. غوږ ونیسئ. قل ولا په شواروز کې 100 واره. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 واره. سبحان الله وبحمده فقط سبحان الله وبحمده 100 واره. زده شوه؟ تاسې خپله راته ووایاست. څنګه مې وویل؟ اول په شواروز کې خپله د توبې مراقبه ده. نورې مناقبې پر کال وایي. هغه ډېرې مناقبې هغه بیا هر څه پکښې طریقت د ویلو نه دی، د لیدلو دی. اوس به هم فیصدي شان راشي، د اسکار رنګونه نه درښایم. د هر ځکه خپل رنګ لري، تاسې بیا راځي نه د زه نه درښایم. دغه دپاره چې خپله بیا کېږي هغه د شان دي د ویلو نه دي چې بیا 2 ورځ بیا تاسې ګډ یا سره کم رقم
ورسره رقم حالات راځي خو هغه چې تاسو نو فکر وکړئ کرام نه پر یو چا باندې کراله بس هغه د ویلو نه دی هیڅ اعتبار په شریعت کې نه دی په شریعت کې هیڅ اعتبار نه دی بس یو شی وتاول دي اخلاص تر مخلاصو څنګه مې درته وویله نو اول خو به مراقبه د توبې دوهم به څو وي سلواره هغه استغفر الله واتوب الیه او سلواره قل ولا سلواره لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سلواره سبحان الله وبحمده صحیح شو او کومه درجه ارض چوي درې سواره او پښواروس کې درود اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد دغه درود په درې دي کې ویل کېږي په درې دي کې اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد دغه نه هم دغه درود تشهد درود وای اللهم صل علی محمد النبی الامي وعلى اله واصحابه وبارك وسلم باور وکړي چې ډېر وختونه زر ورما کم نه دی ویل ډېر وختونه نو دا مو یې کېږي څه زور نه غواړي څه دا درود به دی وای او دغه تسبیح فاطمی چې ماخستن بيدیږي دا به خامخا دی نه یروي چې دغه درود اشوار بیا سبحان الله دی درود اشوار الحمدلله دی صدر اشوار الله اکبر الله په پای کې بیا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله دا چې بيدیږي بیا وای او دغه ترال منځو چې په پای ول وسپم وای نور مقصود تر ټولو غټ دا دی چې د ګناو څخه پرهیز وکړه هغه نور شی نه دا تر مخه توتیا ده خامخا مکرر د قران کښې ربع د سفاریا کوم نو په واسه په شواروس کې یو رکوع کوم نو په واسه په شواروس کې زګه د خبره ده کوم دغه د ځان سره وکي اتمیه واسه الحمدلله یو دوه درې واره قل ولا خوا د پکښې ده اده سلوار او د لله ما فی السماوات ایت کرسی او پشپکی جلا فورت کی جلا قل ولا قل الفلق قل الضرب الناس دغه درې چول بیا وای بر درې والا د ورځې کې درې والا شپه نو مې ساتل قل ولا چې دیول بیا څوک قل الفلق بیا قل الضرب الناس یو پلای وای بیا وای دا په دلا سوچ چې خپل پر بدن یو ګرځو د مریضي د پارم دی دا د قران عظیم شان کې پیام راوي او د خدای د رسول صحیح حدیث راځي بار بیا د قران بس د لپاره بس د شپې وینا غواړي د ورځې دغه مو بیا د قران د کنور قران په واسه نه بس دغه کاتب تر مخلاصو دا بیا سره خراب شو خیر پیدا بس ما چې دا تسته نو کلر یو دغه در تشکارا کما نو دغه ته لونه دا انسان دا شکشه نه و هغه نور بیا دا شکشه نه دا انسان دا شناست دا دغه یې زړه دی دغه یې زړه دی تر دې زړه دیو ګوتې لاندې دغه لطیفه د قلب ده دیو ګوتې لوړ پر چپه چې دا لطیفه د سر ده دوباره دغه بیان درته کوم دلته چې بیا راشه دا زړه دی د زړه برابر دی زړه خو نه دی د زړه برابر دی دا بیا لاندې دیو ګوتې دا لطیفه د روح ده پر دا اثر دیو ګوتې دا لطیفه خفي ده په مابین کې د جګر لطیفه اخفا وشه درته وایم دلته تر دغه چپه کې لاندې یو ډېر مهم شی پاته دی طالبان هغه ډېر مهم ډېر دغه دوه چې لاندې هغه شان خو جلا مو کړی و توبه کښل جلا مو کړی و دا شی که پاته سو پروا نه کوي هغه دلته و درته وایم دا دیو ګوتې لاندې متصور کړه تر دې چې تر چپه کې دیو ګوتې لاندې لږ بره د هغه بغلو خواته دلته پر دغه ځای باندې دغه ته لطیفه د چا وایي د قلب وایي اول دواره په دغه کې وایاست الله تر درو میاشتو پورې تر څو میاشتو پورې بس ګورې هغه بیان درته کوم الله وایاست په پټ دا بیا وروسته بیا خبره درته کوم درې میاشتې پر دغه سر باندې دا لطیفه دا د توجه څه ده په اسانه کېږي دا پر دې سر چې بیا لطیفه د سر د درې میاشتې ویل کېږي دا میاشتې ما چې حسابي په میاشتې کنو کې زیات سم مو میاشتې چې دواړه هم صحیح تر مخلاصو دا څلور میاشتې کې نو کې به دغه څلور میاشتې او کې څلور میاشتې بل بیا دا چې دا خلاص ولا د رسته بغل دوه ګوتې تر رسته کې لاندې دا لطیفه د روح ده لطیفه د چا ده هغه د روح دا بیا څلور میاشتې وایي کال پرې کېږي تر مخلاصو دغه ذکر چې الله
دا تعداد نه لري چې په شواروز کې یو وخت ورته ووایي هم بس دا نه غواړي سبق مو پر قضا کوه یو شی مه کوه د شپې چې یو ګوړی هلته ورغلی وایه خو یو شی ډېر ضروري دی 500 واره یا 1000 واره تر هغه وخته چې ستا زړه تا ته وویله چې زما زړه الله شروع کوي بله بیا پروا نه کوي 500 واره یا 1000 واره لا اله الا الله په ضرب یې نه وایي لا اله الا الله په ضرب څه معنا زه بیا تاسو ته په زور ووایم تاسو بیا پټ دغسې وایاست لا اله الا الله هلته تصور د دې ځای کوه دلته چې دا وایه لا اله الا الله دلته نه یې هلته دغه نوکې زور په خوله دا نقشبندي شریف ذکر په زړه دی په خوله نه دی خو وار د واره چې دا ذکر و دا زړه ته لویږي دغه لا اله الا الله وایي په شواروز کې څو واره 500 واره لا اله الا الله دغه ماشي دغه وایس پر دغه ځای باندې تصور کوي تصور دا چې و نور برا الله چې ماشي الله دغه شی متصور کیم راولا سي بس بالکل بیان راځي تر هغه وخت پر دغه لا اله څخه زور وکړي چې ذکر ته ولې دی دا لا اله نو وای سم پروانه کی سر مخلاصو دا د په یو لښ په 15 شپې کې چې وکړي ذکر دی بیا داس کې طالبانو چې مازه سره فکر وایي کېږي چې نو په وخت د تیر سره بار به بيخي بار خپل معنی وسته چې اړیو پر چپات د چپالاس تر چې دوی ګوتې لاندې لاس کښې او هغه سړی چې زموږ سره مریدي کوي هغه دې وایي الله وایي الله 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 ګوتې هلته پر کښې دی وایاست الله 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 سر ته راپورته شي پر دا بله لطیفه ګوتې کښې دي دوې ګوتې پر سر باندې د هغه چپتې دا د توجه سره بعضې دا مقدمه کوي طالب اخلاصو زموږ خپله د پیرانو سره بیا دغه و چې بس هغه دغه رتبه وه چې دا مقدمه چې دا نو کې تر اسانه ده تر دې نو باید بیا دوی ګوتې لوړ دا لطیفه د سر دا بیا څو وایاست هغه بیا الله دا ګوتې پر کښې دي الله 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 راواخې دلته ګوتې کښې دي دوې ګوتې تر رستچې لاندې د ځګر وخواته رستچ دا لطیفه د چا ده د روح بیا رنګونه ته څه کوي هغه رنګونه بیا په ټلیفون کې درته وایم چې ستوري زه نه پرې ووایاست دا تر مخه دا خپله د الله رنګ لري په هره لطیفه کې جلا رنګ لري یو سور رنګ دی دا خپله سړي ته راځي غریبانو سره یې ویني په سترګې ویني ښه دلته بیا دا نه دی دا ځای دا بیا ووایاست دا لطیفه د روح ده الله 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 صحیح شو په خبره پوه شواست یوه پلاله دغه خبره بیا درته را مقرره کوي یوه پلاله دا خبره بیا مقرره تر ټولو مخکې په شواروز کې به تاسې مراقبه د توبې کوي 100 واره به استغفار وایست 300 واره به درود وایست قل ولا به 100 واره وایست لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير به 100 واره وایست سبحان الله وبحمده به 100 واره وایست او ډېره غټه خبره دا ده چې اجتناب کوي د ګناهو او پاتې شوله دا ذکر تسبیح فاطمه به نه پرېږدي او 4 سمواسکار کې بیا تاسې در معلومېږي پر دا ځانو ګورې کیفیت در پېښېدی یو شی در پېښېدی بس چاته د حال مه وایاست بس خپله دلته اسکار کوي دا بعضې ډېر کارونه د شیطانه سوي خپل اسکار کوي بعضې کارونه که د رحمان سوي هم هغه د سړي صلاحیت نه وي بس خپل په ذکر بېرته د پکېږي هر کار شي په ذکر بیا وخت د سړي ته تېر شي هغه دا لطیفې په یو پله ډېرې جاري شي ډېرې چې هلته نو کې سړی سم یو کوښښ وکړي یو دم سړی نو کې نیت صفا وي بس هغه داسې سم وي ښه نو اوس مو سر خلاص و که مو نسو خلاصاوه وعده ده دغسې پر دغه مو وعده ده مقصد مو اصلاح د نفس ده مقصد مو خپل د اکابرو پر رو باندې تګ دی بل یو کار لا نه لرو نه په دې سړی پټ ویني نه په دې سړي د تعویض د کېږي ولی الله تعویضګر ته نه وایي
ولی الله هغه ته وایي چې د خدای څخه بیریږي، ولی الله هغه ته وایي چې د خدای اطاعت کوي، عبادت کوي، بندګي کوي، د خدای د عبادت ښه نور معلومېږي، د اطاعت غوږ. ولی الله هغه چا ته وایي چې د رسول الله سنت یې په ځان کې راوستلي. ولی الله هغه چا ته وایي چې د الله والا سره محبت لري، د الله والا سره هر څوک چې د خدای اطاعت او بندګي کوي چې د هغو سره دغه لري، هغه محبت لري، دې ته څوک وایي؟ دې ته هغه ولی الله وایي. دا تر دې ځایه راغله. نو زما اجازه چې ما ته مولانا فرید صاحب دې کړې ده، هغه اجازه هم تاسو ته ده. چې ما ته محبتي عبدالرحمن صاحب کړې ده، هغه هم زما د طرفه سزا الله ته امید لرم او خواهش کوم د خدای پاک سره الله پاک ته تمنا لرم چې د هغو په وجه پر ته خدای پاک رحمت راایله چې پر ته خدای فیض وکړي چې ستاسو لپاره جاري شي او د سید مختار الدین شاه هغه په وجه باندې. نو د الله پاک سره نور نو بس مبارک موسه، خدای پاک مو پکې کامیاب کړه، الله پاک مو نیتونه در سم کړه، خدای پاک د علم او د هدایت لپاره زما اوس د ټولو ذریعه وګرځي. امین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك. يا الله پاک تم آخر خاتمه پر ایمان کا. یا الله جل جلاله دا د قرآن ترجمه و الله پاک دا زموږ سبب د هدایت وګرځي. الله پاک دغه موردي او سبقانو د اکابرو په طریقو کې داخلېدل زموږ د کامیابۍ او زموږ د هدایت سبب وګرځي. الله پاک موږ ته توفیق راکړي چې ستا د رسول په سنت عمل وکړو. الله پاک ستا په هغه لار مو روان کړه الله جل جلاله چې ستا خوښ وي، ته په راضي کېږې. الله پاک ما بقي عمر ستا په رضا کې راباندې تېر کړه. یا الله پاک ستا د عبادت و طاعت و بندگی سره مو شوق پیدا کړه. الله پاک ستا پر قرآن مرګ راکړه، الله پاک ستا پر دین مرګ راکړه. الله تکبر، بغض، عناد، حرص د مال، حرص د جاه ټول مو د زړه څخه وغورځوه. یا الله پاک زموږ قربان زموږ پلرونه وبخښه. یا الله جل جلاله چې څوک دعا غواړي الله پاک د هغو ته چې هر شي مقصد یې خدای مقاصد یې وراشل کړه. الله پاک پر دې وطن رحمت وکړه. الله پاک زموږ پر ټول افغانستان رحمت وکړه. الله پاک د زموږ امارت کې الله پاک تېره وساته. الله جل جلاله موږ اوس ساخه چې د زموږ مسلمانانو هغه خوش خلکو و مریضانو و مهاجرو و تکلیف والا الله پاک ته د دشمنانو مخ مو سواره. الله جل جلاله ته موږ ته هدایت وکړه. الله پاک ته موږ ته بخښ وکړه. الله ته زموږ مور پلار و قربانو دوستان ټولو بخښه. الله زموږ استادانو بخښه. الله زموږ شاګردانو بخښه. الله پاک موږ ته هدایت وکړه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون. سلام علیکم.